د قرآن کریم د ترجمې یو اویاوم درس سورة البقره 259 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د خپویدلو د پاره د یو څه معلومات ذکر کول ضرور دي. بخت نصر یو کافر باچاو، بیت المقدس وران کو او د بنی اسرائیلو ډیر خلک د ځان سره بندیان بوتلل، چې په دې بندیانو کې عزیر علیه السلام هم و. خو کله چې عزیر علیه السلام د بند نه خوشی شو، نو په لار کې په یو وران ښار باندې تیر شو چې ټول دیوالونه د چتونو د پاسه غورځېدلي وو. نو د په زړه کې دا خبره تیره شوه چې د دې ښار ټول خلک مړه شوي دي، نو دوی به څنګه الله تعالی بیا ژوندي کړي او دا ښار به بیا څنګه ودان شي. نو الله تعالی په همدې ځای کې هغه مړ کو، خر یې هم مړ شو، 100 کاله همداسې مړ پاتې شو. نه څوک د ده په مرګ باندې خبر و، نه چا لیدلی و. په دې وخت کې بخت نصر هم مړ شوی و او یو بل باچا بیت المقدس بیا ودان کړی و او هغه ښار هم ښه جوړ کړی و، د کم په باره کې چې عزیر علیه السلام ته تشویش پیدا شوی و. 100 کاله وروسته الله تعالی بیا عزیر علیه السلام را ژوندی کو. که ګوري چې د خوړلو او سکلو شیان چې یوه ټوکرۍ تازه انځر او انګور، لږ شوده او یو څه شات و، ټول هماغسې صاف پاک او تازه ورته پراته دي، او د مړ شوي خر هډوکي وراسته پراته وو. نو هماغه هډوکي الله تعالی د ده په مخ کې بیا سره یو ځای کړل، غوښې او پوستکي ته تاو شو، خر ژوندی شو. په دې 100 کلونو کې بني اسرائیل هم د بند نه خوشي شوي وو او په خپلو ښارونو کې اوسېدل. اوس آیات ته توجه وکئ. او کالذي، یا د هغه کس په شان، مره چې هغه تیر شو، مره چې هغه تیر شو، علی قریة په یو کلي باندې، وهي او د هغې کلي دیوالونه، خاویتون راولېدلي وو، راغورځېدلي وو، علی عروشها په خپلو چتونو باندې، یعنی اول چتونه ولیدلي وو او بیا پې دیوالونه راولېدلي وو. قال، هغه وویل، یعنی
عزیر علیه السلام وویل انا چې څنګه به یحیی ژوندی کوي هذه دا یعنی دا د کلی خلق الله تعالی بعد ورستا موتها د دوی د مرګ نه فاماته نو اغا مړ کو نو عزیر علیه السلام مړ کړو الله تعالی مئتا سل عام کالا مئتا عام سل کالا ثم بیا سل کالا ورستا بعثه هغه جل جلاله هغه را ژوندی کړو یعنی سل کاله وروسته الله تعالی دوباره را ژوندی کړو قال هغه جل جلاله فرمایل یعنی الله تعالی عزیر علیه السلام ته وفرمایل کم لبثت څومره موده دلته پاتې شوی یې څومره وخت دلته مړ پروت وي قال هغه وویل عزیر علیه السلام وویل لبثتو زه پاتې شوی یم زه دلته مړ پروت وم یومن یوه ورځ او یا بعد یوم یوه حصه د ورځې قال هغه جل جلاله فرمایل بل داسې نه ده بلکې لبثت ته پاتې شوی یې ته دلته مړ پروت وي مئتا سل عام کلونه فانظر نو ته وګوره الی طعامک خپل خوراک ته وشرابک او وګوره خپل څښاک ته د څښلو شیانو ته لم یتسنه چې هغه خراب شوي نه دي وانظر او ته وګوره الی حمارک خپل خر ته چې هډوکي وراسته پراته دي ولنجعلک او د دې دپاره مونږ داسې کړي دي چې مونږ تا وګرځوو آیتن دلیل د قدرت په بیا را ژوندي کېدلو سره للناس د انسانانو دپاره وانظر او ته وګوره الی العظام هډوکو ته یعنی د مړ خر هډوکو ته کیف چې څنګه ننشزوها مونږ هغه یو ځای کوو ثم بیا نکسوها څنګه ور اغوندو مونږ هغې هډوکو ته لحمن غوښې
یعنی عزیر علیه السلام ورته کتل چې ټول هډوکي په ترتیب سره یو ځای شول، بیا غوښې پې راشنې شوې او پوستکي ورباندې خواره شول. بیا د الله تعالی په قدرت سره پکې ساه ننوتله، د خپل ځای نه پاڅېدو او ویې هنګل، یعنی آواز یې وکړو. فلما نو کله چې تبین له د تخکاره شو دا بیا را ژوندي کېدل، یعنی کله چې عزیر علیه السلام ته دا بیا را ژوندي کېدل ښکاره شو، قال هغه وویل، عزیر علیه السلام وویل، اعلم زه پوهیږم ان الله بېشکه چې الله تعالی علی کل شیء په هر شي باندې قادر دی. بیا عزیر علیه السلام د دې ځای نه پاڅېدو او بیت المقدس ته لاړو. هلته یې هیڅوک ونه پیژندل، ځکه چې دا خو هماغسې زلمی پاتې و او د ده د پخوا زمانې هلکان څوک مړه شوي وو او څوک ډېر سپین ږیري شوي وو. کله چې ده وویلې چې زه عزیر علیه السلام یم، خلکو ونه منله. نو ده د خپلې دعوې او خبرې د ثابتولو دپاره دوی ته تورات د یادو واورولو. نو د خلکو باور پې وشو چې دا بېشکه هماغه نبي علیه السلام دی، ځکه چې بخت نصر ټول کتابونه سوځولي وو چې په هغې کې تورات هم و، او عزیر علیه السلام خو د تورات حافظ و. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.